تاسو به اکثر نوٹ کړي چې کله تاسو روټۍ وخورئ نو یا په تاسو ناراستی راشي او یا د خوب درشي، خو تاسو چېرته دا سوچ کړی چې دا ولې؟ اصل کې داسې چل وشي چې په دې دوران کې ستاسو د وجود ټول فوکس په نظام انهضام یا کم خوراک چې راشي د هغې په هضمولو یا ډایجیشن باندې شفت شي. د دې فوکس د شفت د وجې نه تاسو لږ لیزي یا ناراست محسوسوئ او تاسو له خوب درځي. او دا خوب راتله یا ناراستی په هغه وخت کې ډیره زیاته وي کله چې تاسو هیوي میلز واخلئ، ډیر زیات خوراک وکئ یا داسې دروند او درانه خوراکونه وکئ لکه غوښه شوه، برګر شو، بریاني شوه، قورمه وغیره. نو په هغه ټایم کې دا عمل د سستۍ د عمل نور هم زیات وي ځکه چې ستاسو د وجود زیات فوکس په نظام انهضام یا ډایجیشن باندې پکار وي. د دې نه علاوه د خوږو خوراک یا د سویټ ډش د خوراک نه بعد هم داسې چل کېږي د هغې وجه دا چې اکدم په وینه کې د ګلوکوز یا د چینو مقدار سیوا شي او بیا اکدم راکم شي او دا تفریق یا سډن فال د چینو په لیول یا د شوګر په لیول کې په تاسو باندې ناراستی او خوب راولي. د دې حل کم خوراک او خاص کر د هیوي خوراکونو کم استعمال، د اوبو زیات استعمال او د خوراک نه بعد لږ چکر، لږ ګرځېدل یا لږ ورزش واک سره دا مسله حل کېدی شي.